د سبا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40 سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ټول ثنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې د آسمانونو او ځمکې هر شي څښتن دی او په آخرت کې هم د همغه لپاره ثنا ستاینه ده. هغه د حکمت خاوند او باخبره دی. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. څه چې په ځمکه کې ننوځي او څه چې له هغې نه راوځي، څه چې له آسمانه راکوزیږي او څه چې ورته خیږي، هغه په هر څه باندې پوهیږي. هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. منکران وای قیامت ولی پر مونږ ناراضي، وای قسم د زما په عالم الغیب پروردگار هغه به پر تاسو راشي. له هغه نه د یو بڅري په اندازه کوم شی نه په اسمانونو کې پټ دی او نه په ځمکه کې، نه له بڅري نه غټ او نه له هغه نه کوچنی. هر څه په یو څرګند دفتر کې درج دي او قیامت به د دې لپاره راشي چې الله هغو خلکو ته مکافات ورکړي چې ایمان یې راوړی دی او غوره عملونه یې کړي دي. د هغو لپاره بخښنه ده او غوره روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. او کوم کسانو چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره خپل وسه کړې ده، د هغو لپاره ډیر ناوړه ډول دردناک عذاب دی. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ای پیغمبره، پوهان ښه پوهیږي څه چې ستا د پروردګار لخوا پر تا نازل کړی شوی دی هغه په ټوله معنا حق دی او د برلاسي او ستایل شوي خدای لاره ښیي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. منکران خلکو ته وایي مونږ تاسو ته داسې سړی دروښیو چې خبر درکوي چې کله چې تاسې مړه کیږئ او ستاسې د جسم بڅری تیت پرک شوی وي په هغه وخت کې به تاسې بیا له نوي سره پیدا کړی شئ. افترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. نه ده معلومه چې دغه سړی د الله په نامه دروغ جوړوي او کلیونتوب پرې راغلی دی. نه بلکې کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی په عذاب کې اخته کیدونکي دي او همغوی په ناوړه توګه ګمراه شوي دي. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.
قريب. آیا دوی هیڅ کله هغه اسمان او ځمکه نه دي لیدلي چې د دوی له وړاندې وروسته څخه راچاپېر شوي دي؟ که موږ وغواړو نو دوی به په ځمکه کې ننباسو یا به د اسمان څه ټوټې پر دوی راوغورځو. په حقیقت کې په دې کې د هر هغه بنده لپاره یوه نښانه ده چې د خدای خواته ورګرځېدونکی وي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مونږ داود ته له خپل لوري څخه لوی فضل په برخه کړی و. مونږ حکم وکړ چې ای غرونو له هغه سره هماهنګي وکړئ او همدغه حکم مونږ مرغانو ته وکړ. مونږ اوسپنه د هغه لپاره پسته کړه له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړې کړه او د هغو کړۍ په سمه اندازه. ای آل داوده نیک عمل وکړئ، تاسې چې څه کوئ زه هغه وینم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. او د سلیمان لپاره مونږ باد مسخر کړ د سهار او ماښام په مهال کې د هغه چلیدل د یوې میاشتې تر مسافې پورې. مونږ د هغه لپاره د ویلي شوو مسو چینه وبهوله او داسې پیریان مو د هغه تابع وګرځول چې د خپل پروردګار په حکم سره د هغه په مخ کې کار کوو. له هغو نه به چې چا زمونږ له حکم نه سرغړاوی کوو په هغه باندې به مونږ په آخرت کې د لمبه شوي اور خوند وڅکو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. د هغه لپاره هغه څه هغوی جوړول چې هغه غوښتل، دنګې ودانۍ، تصویرونه، د لوی تالاونو غوندې لګنونه او له خپله ځایه نه خوځېدونکي درانده دیګونه. ای آل داود عمل وکړئ د شکر په کړنلاره. زما په بندگانو کې بیخي لږ شکر ویستونکي دي. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بیا کله چې پر سلیمان باندې موږ د مرګ فیصله نافذه کړه نو پیریانو ته د هغه د مرګ معلومات ورکوونکی کوم شی له هغه چینجي نه پرته نه و چې د هغه همسایه خوړله. په دې ډول کله چې سلیمان راولوید نو پیریانو ته دا خبره څرګنده شوه چې که دوی په غیب باندې پوهیدونکي وای نو د دغه ذلت په عذاب کې به اخته نه و پاتې شوي. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. د سبا د قوم لپاره د هغو په همغه خپل استوګنځي کې یوه نښانه موجوده وه. دوه باغونه ښي او کیڼ لوري ته. دوی ته وویل شول د خپل پروردګار درکړې روزي خورئ او د هغه شکر ادا کوئ. دا هیواد دی غوره او ستره او پروردګار دی بخښونکی.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. مگر هغوی له حق څخه مخ واړو، په پای کې مونږ پر هغو باندې نړونکی سیلاب ولیږي او د هغو د مخکنیو 2 باغونو په ځای مو 2 نور باغونه ورکړل چې په هغو کې ترخې کرغېړنې میوې او د غزو ونې وي او یو څه لږ غوندې د سدر ونې. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. دا و د هغو د کفر بدله چې مونږ هغو ته ورکړه او له ناشکره انسانانو پرته مونږ دغسې بدله بل چاته نه ورکو. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. او مونږ د هغو او هغو سیمو ترمنځ چې مونږ هغو ته برکت په برخه کړی وو ښکاره کلي میشته کړي وو او په هغو کې مو د سفر مسافې له یوه اندازې سره ټاکلې وي. په دغو لارو کې شپه ورځ وګرځئ را وګرځئ له پوره امن سره. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مگر هغوی ویل ای زموږ پروردګاره زموږ د سفر مسافې اوږدې کړه. هغوی پر خپل ځان په خپله ظلم وکړ. په پای کې مونږ هغوی افسانه وګرځول او هغوی مو بیخي تار په تار کړل. په یقیني ډول په دې کې د هر هغه چا لپاره نښانې دي چې ډېر صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. د هغو په باب ابلیس خپل ګمان صحیح وموند او هغوی د همغه پیروي وکړه پرته له یوې کوچنۍ ډلې نه چې مؤمنانو. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. ابلیس پر هغو څه برلاسي نه درلوده مګر څه چې وشول هغه له دې کبله وشول چې مونږ دا معلومه کړو چې څوک د آخرت منونکی دی او څوک د هغه له پلوه په شک کې غورځېدلی دی. ستا پروردګار په هر څه باندې څارونکی ساتونکی دی. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ای پیغمبره دغه مشرکانو ته ووایه چې خپل هغه معبودان وبلئ چې تاسې هغوی له الله نه پرته خپل معبودان انګیرئ. هغوی نه په آسمانونو کې د یو بڅري په اندازه د کوم شي څښتنان دي نه په ځمکه کې. هغوی د آسمان او ځمکې په ملکیت کې برخواله هم نه دي. له هغو نه هیڅ یو د الله مرستندوی هم نه دی. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. او د الله په حضور کې کوم شفاعت هم د چا لپاره ګټور کېدای نشي پرته له هغه چا چې د هغه لپاره الله د شفاعت اجازه ورکړې وي. ان تر دې پورې چې کله د خلکو له زړونو نه ورختایي ایسته شي نو هغوی به له سپارښت کوونکو نه پوښتنه وکړي چې ستاسې پروردګار څه ځواب درکړ. هغوی به ووایي چې سم ځواب راکړ شوی دی او هغه لوړ او لوی دی. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإن
أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ای پیغمبره له دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسې ته له اسمانونو او ځمکې نه روزي درکوي؟ ووایه الله. اوس ارومرو له موږ او تاسې نه یو لوری په سمه لاره ده یا په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلی دی. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. دوی ته ووایه کوم قصور چې مونږ کړی وي د هغه څه پوښتنه به له تاسې نه وي او څه چې تاسې کوئ د هغه به له موږ نه پوښتنه ونه شي. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. ووایه زموږ پروردګار به موږ راغونډ کړي بیا به زموږ په منځ کې سمه صحیح پریکړه وکړي. هغه داسې قوي حاکم دی چې په هر څه باندې پوهیږي. دوی ته ووایه ما ته لږې راڅرګندې کړه چې هغه کومې هستۍ دي چې تاسې هغوی له هغه سره شریکې کړي دي. هېڅکله نه د ستر قدرت او حکمت خاوند خو فقط همغه الله دی. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. او ای پیغمبره مونږ ته د ټولو انسانانو لپاره زیری ورکوونکی او ویرونکی لیږلی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی ته وایي چې هغه یعنې د قیامت وعده به کله ترسره شي که تاسې رښتونی یئ. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ووایه ستاسې لپاره د یوې داسې ورځې نیټه ټاکل شوې ده چې د هغې په راتګ کې نه تاسې پوره 1 ساعت تاخیر راوستلی شئ او نه پوره 1 ساعت مخکې څوک هغه راوستلی شي. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. دغه کافران وایي چې موږ به هیڅکله دا قرآن ونه منو او نه به له دنه مخکې راغلی کوم کتاب ومنو. کاشکې ته د دوی حال په هغه وخت کې ووینې چې کله دغه ظالمان د خپل پروردګار په حضور کې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دوی یو پر بل باندې پړه اچوي. کوم کسان چې په دنیا کې تر فشار لاندې نیول شوي وو هغوی به تکبر غوره کوونکو ته ووایي چې که تاسې نه وایي نو موږ به مؤمنان شوي وو. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هغه تکبر کوونکي به دغه مستضعفینو ته ځواب ورکړي آیا موږ تاسې له هغه هدایت نه منع کړي وی چې تاسې ته راغلی وو؟ نه بلکې تاسې په خپله مجرمان وی. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هغه مستعذف خلق به دغه تکبر کوونکو ته ووایي نه بلکې د شپې او ورځې مکاري وه چې تاسې مونږ ته ویل چې مونږ د له الله نه منکر شو او نور د هغه شریکانو وانګیرو. په پای کې چې کله دغه خلک عذاب وګوري نو په خپلو زړونو کې به پښیمانه شي او موږ به د دغو منکرانو په غاړو کې توقونه واچو.
آیا د خلکو لپاره له دې نه پرته چې څنګه یې عملونه وو هماغسې جزا عمومي بله بدله ورکول کېدی شي؟ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هیڅ کله داسې نه دي شوي چې مونږ کومې سیمې ته یو خبردارونکی لیږلی وي او د هغې سیمې بډایانو دا نه وي ویلي چې کوم پیغام چې تاسې راوړی دی مونږ هغه نه منو. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هغوی تل هم دا وویل چې مونږ له تاسې نه زیات مالونه او اولادونه لرو او مونږ هیڅکله سزا موندونکي نه یو. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې چاته وغواړي پراخه روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي د هغه روزي تنګوي خو زیاتره خلک د دې په حقیقت نه پوهیږي. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. دا ستاسې شتمني او ستاسې اولادونه نه دي چې تاسې موږ ته نږدې کوي. هو خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي همدغه خلک دي چې د هغو لپاره د هغو د عمل دوه چند مکافات دی او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې په ډاډینه اوسیږي. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. پاتې شوله هغه خلک چې زموږ د آیاتونو د مغلوبولو لپاره منډې ترړې کوي نو هغوی به په عذاب کې اخته وي. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ای پیغمبره دوی ته ووایه زما پروردګار چې له خپلو بندګانو نه چاته اراده وشي پراخه روزي ورکوي او چاته چې وغواړي د هغه روزي تنګوي. څه چې د الله په لاره کې تاسې لګوئ د هغه په ځای همغه تاسې ته نور درکوي. هغه تر ټولو روزي ورکوونکو ښه روزي ورکوونکی دی. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. په کومه ورځ چې هغه ټول انسانان را غونډ کړي بیا به له پرښتونو پوښتنه وکړي آیا دغو خلکو ستاسې بندګي کوله؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نو هغوی به ځواب ووایي چې پاک دی ستا ذات زموږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره. په اصل کې دوی زموږ نه بلکې د جنیاتو عبادت کوو. له دوی نه زیاترو په همغو باندې ایمان راوړی وو. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. په هغه ورځ به مونږ وایو چې نن له تاسې نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان او ظالمانو ته به مونږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسې هغه دروغ ګاڼه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى
الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. دوی ته چې کله زمونږ څرګند روښانه آیتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسې له هغو معبودانو نه واړوي چې ستاسې پلار نیکه د هغو عبادت کو. وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوی دروغ دی. دغو کافرانو ته چې کله حق راغی نو دوی وویل چې دا خو ښکاره کوډي دي. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. په داسې حال کې چې نه موږ دغو خلکو ته مخکې کوم کتاب ورکړی و چې دوی هغه لوستی وای او نه مو له تا نه مخکې دوی ته کوم ویرونکی لیږلی و. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. له دوی نه مخکې تیر شوو خلکو د دروغو نسبتونه کړي دي څه چې موږ هغو ته ورکړي وو د هغې د لسمې برخې ته هم دوی نه دي رسېدلي مګر کله چې هغوی زما پیغمبران دروغجن وګڼل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه تاسې ته فقط د یوې خبرې نصیحت کوم. د خدای لپاره تاسې یو او دوه یو ځای شئ خپل ماغزه وجنګوئ او فکر وکړئ. ستاسې په ملګري کې کومه داسې خبره ده چې د لیونتوب وي هغه خو د یو سخت عذاب له راتګ نه مخکې ستاسې متوجه کوونکی دی. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. دوی ته ووایه که ما له تاسې نه کوم اجر غوښتی وي نو هغه دې همدا تاسې ته مبارک وي. زما اجر خو پر الله دی او هغه په هر څه باندې شاهد دی. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. دوی ته ووایه زما پروردګار ما ته حق را لیږي او هغه په ټولو پټو حقیقتونو باندې پوهېدونکی دی. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ووایه حق راغلی دی او اوس د باطل لپاره هیڅ نشي کېدی. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وایه که زه ګمراه شوی اوسم نو زما د ګمراهي وبال زما په غاړه دی او که زه پر سمه لاره یم نو د هغې وحي په اساس یم چې زما پروردګار یې ماته رالیږي هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. کاش کې ته دوی په هغه وخت کې ویني چې کله دوی ورخطا شوي او هیڅ چیرته ځان نشي ژغورلی بلکې له ډېر نږدې څخه ونیول شي. په هغه وخت کې به دوی وایي چې موږ پر هغه یعنې قرآن ایمان راوړ. په داسې حال کې چې اوس ډېر لرې شوی شی کله په لاس راتلی شي. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. لدينا مخکې دوی کافر شوي او بې له تحقیق څخه یې د لرې نه خبرې پیوندولې. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب.
په هغه وخت کې چې دوی د کوم شي هیله کوونکي وي له هغه نه به محروم کړای شي لکه څنګه چې د دوی مخکې هم مسلکان به محروم کړای شوي وي دوی په ډیر ګمراه کوونکي شک کې لویدلي دي